ولسي جرګه وايي امریکا پر افغانستان د عمران خان نسخه عملي کول غواړي، خو څنګه او ولې کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر غواړي د افغانستان لپاره د عمران خان ورکړې نسخه د سولې په نوم عملي کړي. وکیلانو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ګډوډ کړي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمي وایي چې 2 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره عمران خان په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه چې امریکایان اوس هڅه کوي دغه نسخه پلي کړي. میرمن ابراهیمي زیاته کړه امریکا د افغانستان په قضیه کې له پاکستان سره معامله روانه کړي، خو په وینا یې افغانستان اوس په 21مه پیړۍ کې دی او له ټاکنو پرته د حکومت کولو بله هیڅ لاره له چا سره نشته. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د موقت حکومت نسخه اوسنی بحران او ننګونې لا پسې زیاتوي. میرمن ابراهیمي په ولسي جرګې غږ وکړ چې د متحده ایالاتونو لخوا د لنډمهاله حکومت د جوړولو د ډنډورچیانو پر وړاندې ټینګ دریځ غوره کړي. د سمنګان استازي ضیاءالدین ضیا هم په نننۍ ناسته کې وویل چې د لنډمهاله حکومت د جوړولو دسیسه په هیواد کې د سولې د پروسې د پیل په پلمه راپورته شوې ده، خو دا خطرناکه ده. ځینې منافقان د سولې د پروسې د پیل په پلمه اوسنی نظام نسکوروي او لنډمهاله اداره جوړوي. ضیا زیاته کړه د افغانستان خلک د هغې سولې طرفدار دي چې د خلکو لپاره ښه وي او د خلکو د انتخاب پر اساس د حکومت رامنځته کولو په ګډون د 2 لسیزو ارزښتونه پکې خوندي شي. ښاغلي ضیا اوسنی حکومت او نظام په هیواد کې د زرګونو عسکرو د وینو ثمره وبلله او زیاته یې کړه چې د افغانستان خلک هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې موجوده حکومت ړنګ کړي. د جوزجان استازي زلما صدف کریمي هم د نن ورځې په ناسته کې سوله یوه افوا وبلله او زیاته یې کړه چې دا اوازې د هیواد د نظام پایښت په خطر کې اچوي. نوموړي اوربند د خبرو تر ټولو مهم پړاو وباله او زیاته یې کړه چې له اوربند پرته به په هیواد کې هیڅ ریښتینې سوله رامنځته نشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان شاوخوا 2 کاله وړاندې پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي او په افغانستان کې د موقتي حکومت د جوړولو وړاندیز یې وکړ. خو دا خبرې اوس هم د طالبانو او امریکا لخوا په غیر مستقیم ډول مطرح کیږي. خو ولسمشر غني بیا څو ورځې وړاندې هم ټینګار وکړ چې د موقت حکومت خبرې له وخته مخکې دي او هیڅ زوړ فلم ته به د تکرار اجازه ورنه کړي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.